ناظرین په پښتونه شه به انتها ټیلنٹ تای خو تر وسه پرې پښتونه ته موقع نه دو ملاو چې دغه د په خپل ټیلنٹ او خپل هنر دنیا ته جواد کو. ناظرین نن چې زکیم ټیم در سره شیر کاوه یا دغه چې کومه سټوري در سره شیر کاوه یقینا چې تاسو هریون هشستای او مو بولته ثبوت ته دغه د ټیلنٹ پیرا خبره او کاوی چې دغه د څه کارت کرګي کړی دو اول خو تاسو خپل ها پاتاوی په انا با چې کلام دغه در سره ملاو کی تاسو خپل اندازا وشي چې بالکل په پښتونه شه به انتها ټیلنٹ تای خو تر وسه پرې موقع نه دو ورته ملاو. ناظرین زنان چې کوم ټیم در سره ملاوه دا د وزیرستان ات ځوانون دي چې دغه د پښتون ټرایب په نومه یو ډراما جوړه کړه چې به انتها وایرل شو او ډیره وچلې دا یقینا چې تاسو حالي دلې وي دا ډراما څنګه جوړه کړه سوچ څنګه ورغی او څه مشکلات ور سره فیشول د تقریبا چې څومره سټوري دو چې کیما کیسه دو پیراو مش پیاوي او کوشش وکستای چې د نور ملګری سره هر شیر کې او د پښتانه ټیلنٹ تای بیا خو ضرور شیر کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زونه اول خو خپل تعارف د میج د اډینس سره وکړه. یمو خپل نوم احمد دی او میج بیا ډراما جوړه کړی پښتون ټرایب په نوم باندې الحمدلله ډېر خلک سپورټ کړ ډېر خلک واه کاته او نو هغه زه ډېر شکریا ادا کوم په ټیک ټاک شه مې نوم چې کیم دا رولکس کینګ مې پای ډی باندې ورډو چې کیم میج چینل نوم دا ټرایبل ټیلنٹ دی. زبردست احمد اول خدا ویا چې د وزیرستان دومره د بیکورډ علاقې سره چې تعلق هلاره اچھا بیا د پاکستان هپ ډېر بیکورډ ایریا شي چې پکیم شي انټرنیټ ها ډېر په مشکل سره راسي دا سوچ څنګه زنت درغای چې زو دا سیوا پښتون ټرایب ډراما جوړاوه. بالکل ډېر مخشنه مو سوچ و چې ز په یوټیوب باندې مطلب چار وکړم نو مو چې دغه پورا یوز داسې سیریز یا داسې څه جوړ ک کنه چې مطلب امیش کلچر دا یا کی ما غادو دا ز پروموټ کا او دا داسې په اپیسوډ وایز وی چې مطلب لانګ ټایم پر په هغه باندې و چالیږي کنه په یوټیوب باندې نو بیسیکلی هغه دوی نه مطلب دا سټوري هغه شي دغه مطلب ټیم شي خو بیا ساش چې دورته بیس میش دورته وزیرستان ته لوري بدا باندې چار وکړه مطلب پریکټیکل هم دا وکړي. ډراما چې کله میج وکاتله د وزیرستان علاقې په شی وزیرستان غریناوي پکښه نو د پاکستان خو ډېر کښلي علاقې دي تو په داتره شو وزیرستان ویل درته خوښ کچ دا ته میج ډراما شوټ کاوي. بالکل وزیرستان خدا سے دای کنه چې میج وطن دی نو همیشه چې سړی کله سټیپ خلی دا سوچ کاوي چې یاره میج وطن پروموټ شي او الحمدلله زه چې څوره سپورټ کړای خپل خلک سپورټ کړای نو مو مخشه دا غادای چې ان شاء الله بیا هم چې زه څه کاوه د خپل وزیرستان شو شوټینګ کاوه حالانکه چې مطلب ډېر غادي کنه هر چاته پاته د چې وزیرستان شه نه سوالاشتانه یو شایستانه بل شایسته خو خپل زوی باندې میش چې څوره واستم کیږي ان شاء الله وزیرستان یې پورا چې څه کاوي ها خپل وطن یې غای پورا زبردست. احمد مو د نور ملګری نه د هم ور ودل چې تاسو سره نڅ وسایل وی او دا مې ور ودل چې موبایل ها یو در سره داسې شوټ او بیا داسې کارکرګي کول لشکې دا کیسه بیان کا. ګوره هزو دا وایي چې مطلب چې انسان یو شي ته یورته اراده وڅکو کنه هغه بیا کمپلیټ کاوای شي په هر صورت باندې او الحمدلله میج وکړله چې په یو شي باندې مطلب یورته ور شي بیا د سړی دا کو چې مطلب څوره ادنه کیږي څوره د سوچ وی څوره دای شي متعلق علم وي ته مطلب مو وړي کولی نه چې مطلب لیا فلمینه لیا کسي نو چې د بارش متعلق دار علم چې مطلب ویډیو داس جوړیږي ډایرکټري سوب کې تو مطلب داس جوړیږي نو مو چې څوره مطلب څه ویرو سره څوره علم ورو سره مې په دمن ولګولې میج جوړه کړه. د وزیرستان په خوره شیر دا ډراما کاول بیا ور طریقټ کاول یقینا ډېر مشکلاتو د فیس وی داسې مشکلات یا داسې چې کیمه خلک هر ریاکشن داسې بدل غوندي وي په حواله سره لږ یا میشته. بالکل ډېر زیات مشکلات لږ نه ډېر زیات مشکلات مطلب خالی دغه چې میج چې کیم زوی ته شوټینګ ته تلی کنه تقریبا 1 کیلومتر لره و نو اول خو راته میج زوی ته مطلب بقاعده سیټو مې ته تایر کړی خینم جوړ کړی مطلب به مو سره دا وی چې کلی وډ کی وی چې څورا وی کنه ډېر زیات هیلپ رو سره وکا نو مشکلات خو په ارزوی مطلب ډېر زیات وی کنه خو بیا هم چې مطلب کوشش ومه کا غم حاصل کړی چې کیما مقصد یا خلک څه ریاکشن و یا تاسو خپل غره خال کې چې کله تاسو شيري وستای دا ویډیو ریکارډ کاولا او لشکې ماحول یا هم ورته بدلا کړی نو ظاهر خبره دو کلیول بیا فیملی ممبرز یا دغه ریاکشن لږ بدل بیا بیان کا. بالکل ریاکشن خو داستو چې اول مطلب لکه وزیرستان چې مطلب لشکې زودا وایي چې مطلب معاشره لشکې غاوند دکانه بالکل چې بیا مطلب په داسې نومه باندې چې هر چا ویل چې مطلب لکه میش په فیملی شو ها اکثر خلک ته دا خبره کوله چې دوی مطلب ورور د لغا دی کنه
دا فلمونه جوړوي نو بیا خامخا یې کورې طرفه ډېر زیات مطلب هلې ځلر باندې تېرې شوې خو دا وه چې بس وم کړله که چیرې بس خو ماشاءالله دا ډراما دی راونه دو چالیږي په دا نه بعد هم څه سوچ ته انشاءالله په دا نه بعد مو کوشش دا وي چې په دا نه غټ لیول چې کوم مطلب شیان دي یا کوم غاز جوړ کړي مطلب ډرامې وي یا نور داسې غټې ویډیو وي چې مطلب پاشي چې میش کوم تاریخ تیر شوی دی مطلب وزیرستان دمره تاریخ تیر دی چې که زه پیرا زندگی به دا باندې مطلب 4 ورشي بیا هم چې کمپلیټ نشي دا راڅه خدای وزیرستان دا مطلب دا تاریخ تیر شوی دی نو امو دا کوشش وی چې مطلب زه په دا باندې چې کوم تاریخ ته یا مطلب وزیرستان چې مختلف خلک دی ویني کاروباري طبقه دی ویني ډاکټرون دی ویني فلم انډستری د ها پکښې ویني د پښتانه سره ها داسې ډېرې انډستریز دي کاچیره څه اپورچونټي تو ټیم ته ملاو شو چې څورا ټیم هم دی بالکل نو آیا تاسو چار کېستای کا څنګه انشاءالله خامخا چې یور ته میز ته داسې مکمل اویږي میز مطلب په خپل دم باندې مطلب دارا روغلی نو کامیش ته داسې څه عامل شي خامخا انشاءالله په دانه غایي چې کیمیا زیات وي زبردست ناظرین یه بل زون سره ملواوا چې دا په دغه ډراما شه د کیمرامین چار ها کړی دو ایکټینګ ها کړای دی او یقینا چې کلا ویډیوز تو سه ووینستای څه جیبا انګل یې شوټ کړی دو خپل تعارف اول سره وکړه د منو بنیامین دی او په ټیک ټاک شه مې شکاری دی او الحمدلله وړي کلی نامه دا شاک و چې لکه زه یو کیمرامین جوړ شه لکه آس پاس علاقه شه مې خلک نه ټیک ټاک ویډیو جوړولې بیا دا څه ټایم نه بعد دا ملګري بیا داسې راته وویل چې لکه یو داسې شای جوړ کړي مو ورته ویل چې صحیح دوی انشاءالله یوه مشوره سره همغه سره وکړه بیا چې ده ورته پورته لوړي ها بیا دا سټیپ هم وخستي زبردست خو نه داسې وسایل وي در سره په موبایل د شوټینګ کړای دی یا چې کچیرې وسایل درته میلاو شول تو به دا نه شا چار وکړي بالکل دا خو ظاهره خبره ده چې څومره ښه ډیوایس وي څومره ښه غږ وي بیا دا ریزلټ هم بهتر وسي نو انشاءالله په دا نه بعد هم بھرپور کوشش کوي چې په دا نه هم بهترین غږ میشتو ته رجاوات کړي زبردست مزید خپل عوام ته که څه پیغام ورکوي عوام ته دا پیغام دی چې خامخا د سره کسې ها چینل هم د سره سبسکرایب کړي او سپورټ ګڼ کوشش کوي چې څومره هم کېږي واسطه مننه ناظرین در سره په څنګ شه چې کوم بل کس سره ویلوړ دی دا د ایکټینګ ډېر زبردست ایکټینګ یې پکښه کړی دی په دغه ډراما شه دا مې اول نه درته وویل چې د وزیرستان ځوانونه دا چار کړي دو مطلب بقاعده یو ټیم ورکی کړی دی زونه لږ تعارف سره وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام زه توفیل یم په فیسبوک باندې چې کوم مو اکاونټ ته هغه توفیل غزنوي په نوم باندې دی اچھا په ټیک ټاک شان توفیل غزنوي توفیل بھائی د وزیرستان په علاقہ شه ایکټینګ کول لشکی دا کیسه بیان کا بیا خلک ریاکشن بیا تو چې کی تجربه وشوه ایکټینګ خداس جامه و چې لکه میرا فرست ټایم میرا کیمره مختار غلی نم په دانا والی ایکټینګ کړای و اچھا میر سره چې کیم وړ کی وی هغه هم داسې چې ایکټینګ نه وځه لکه فرست ټایم میرا مهنت خپل باخره ډیر وکړلی اچھا خو بیا هم لکه میر احمد سره دغه شای سر تا ورساولی زبردست ناظرین یه دغه خواږه خبره تو سور و د خواول هدا ویډیو په سٹارټ شمو درته ویل چې د وزیرستان او بلکې پیرا پښتون شه ټیلنټ شته دی خو خالی کامی دادو چې میشتا د ټیلنټ دنیا ته شو کولې میشتا موقع نه ملاو یہ پښتون ټرایب چې کیمیا ډرامه اکټرون دی پروډوسر دی ډایریکټرز دی کیمرامین دی دغه پیرا کہانی تو سور و دلا امید هم دی چې تو سه د پیرا پښتانه سره شیر کاوه ها او شیر یہاں کې مزید داسې خلق وی چې کیم د فلم انډستری سره تعلق لري مزید نور انډستری سره تعلق لري چې دغه سره دا چار منسلک اوي خامخا رابطه ور سره وکړئ دغه خپل اکاونټس تو ستا وه شول او زوی په ډسکرپشن شه ډیر هکا د وزیرستان او بلکې پیرا پښتون شه ډیر زیو ټیلنټ تای دا ځای کول تا ما ورکه خو الله دا وکړي د میج د تو سه په وطن باندې خالی امن روشي بیا دنیا ته میش تو ور شای چې په میش تو شه څومره ټیلنټ تای دا د زونه انشاءالله چې امن وي هر شای وي الله د امن روالي نور بیا ډرامه غانه دی رټه ډیر مننه ډیر شکریا وزیرستان پښتون وس خلک نه دای چې کیمو ځندن یداول شول چې دا خالی جنگي خلک تای وسو توسته په هر انډستری شه د زون در وشای چې میشت څه څکړای شي ډیر مننه ډیر شکریا ویډیو در سره شیر کې فواد احمد افیشیل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کې مننه ډیر مننه